دا ګڼو چې افضل خان لالا یو سړی و چې د افغان قوم سره د ده مینه وه او د دې ملت سره یې مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم هم نه راځي هغې یعنې د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غني د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي وو. لیکلي پیغامونه هم ډاکټر اشرف غني موږ ته راکړي وو چې موږ د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم دې ولس ته ووایو. همداسې جناب حامد کرزي پخواني جمهور رئیس هغه هم یو لیکلی پیغام موږ ته راکړی و او په ټلیفون یې موږ ته ویلي وو چې د سوات خلکو ته پښتنو ته کورنۍ ته زما هغه عمیق تاثرات او خفګان ورته ووایي او ته موږ په دې خفه یو. او دا ځکه خو افضل خان لالا په خلکو ګران دی، ځکه خو وایي چې دی لکه د ټولو افغانانو د زړه خبره کوله، د زړه ترجماني کوله. نو په همدې لحاظ باندې د ده د دې مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې یو طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي او په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره رانږدې شي، دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بېلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي. او دا خلک بیا په داسې لارو باندې څوک جدا نه کړي چې هغه د دوی هغه ارزښتونه چې مثلا په دوی کې پښتونولي کې د دوی هغه همت و، د دوی حیا وه، وفا وه، میلمه پالنه وه او په خبره باندې درېدل و، په وعده باندې وفا و، دغه ارزښتونو ته څوک صدمه ورسوي. په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، په دې طرف کې هم دا ناامني ده. او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنې دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته زه امن راولم، د ده خپل ورته ضرورت دی، د خطې ورته ضرورت دی، ځکه نواز شریف خو دی یو بزنسمین، د بزنس سړی دی. نو د هغې لپاره چې امن وي، سوله وي، نو بزنس کېدی شي. او یقینا چې که د یو سیمه کې امن راغی، قراري راغله، نو هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره بلکې ټولې سیمې لپاره دومره اقتصادي مواقع منځته راځي چې دوی بیا بل چا ته لاس نیولو ضرورت نه لري. په خپل کور کې دوی په خپل دغه باندې بسیا کېږي او خپل مشکلات ټول دوی حل کولی شي. نو ځکه د دې خو ضرورت دی او په خولې باندې خو دا خبره دې ورځو کې وشوه چې بیا به د امن لپاره او د مذاکراتو لپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، دا رښتیا شي، په رښتیا باندې د جنګ د بندېدو، په رښتیا باندې د اقتصادي همکاریو، په رښتیا باندې د یو د بل سره د یو بل باندې د اعتماد د کولو، دغسې یو فضا لپاره په رښتیني ډول باندې کوشش وشي.